محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شیخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبدالواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه چې وسمه تلاوت د سورة النساء د 3 آیات څخه شروع تر 9 پورې. اوس نو د دې ربط د ما قبل سره د لومړني آیات چې وآتوا النساء صدقاتهن د دې ربط د ما قبل سره څنګه دی تړاوی. ما قبل کستیس په یادې مخکې دلته هغه د یتیم انجلۍ خبره یاده سوله. ولکه یتیم انجلۍ وه، حسنه و جمیله وه، مال یې هم دلته سته. د خپل ولي معنا داسې چې نکاح ورسره کېږي، داسې څوک یې سرپرسته دی. د ده په زړه کې راوګرځېده چې راسه نکاح ورسره وکړه. داسې انجلۍ خو بل ځای بیا نه پیدا کېږي، فرضه که د اکا زوی دی او مال و دولت هم لري. الله تعالی ول نو که ته پر دې بیرېدې چې په دا ولور کې زه عدالت نسم کولی، بل ځای مال په 6 لکه راته پیدا کېږي، قرار پر دې نکاح تړې په 3 لکه چې دا خوارکۍ خو بې زبانه ده څه نسي ویلی، بس ملا صاحب راوله لاس به پر پورته کړو. که دغه رقم یې الله منع کړي دا کار مه کوه، دا نکاح ولاړ شه نورې ښځې په نکاح که ستا دپاره چې تا ته خوښ وي، تا ته حلال یي. دغه ښځې چې ستا خوښ یم حلال یي نو لږ خو جهان په ډک دی، ورسه بل ځای په نکاح که. دا ظلم دلته مه کوه په دې ځای. ورلایه 2 په نکاح کوې، 3 په نکاح کوې، 4 په نکاح کوې، دا حکم کېږي که نه شو. نو دلته اوس چې دا حکم مسله به را یاده سو، خو د ولور سره اړه درلوده. نو د ولور په باره کې اوس الله هدایت فرمایي. د ولور په باره کې زموږ عام خلک ګای هغه عامي سړی در یادومه، صوفي جاهل چې ورته وایي. صوفیګرت ته خې ډېره هوا کېږي، مګر خو ناپوه دی. د ناپوه صوفیګرت ته څه جمله خدای ساته، ملا هم په خدای در وتښتي، پیر هم ولا در وتښتي، بس دغه بې ځایه دینګ دینګ کېږي. صوفیګرت کوه ورته چې جن څه وایي چې پر کومه خوا کشېده. د نکاح په ځایو کې چې نکاح تړل کېږي اکثره وخت 10 درهمه یاد کړه. زموږ د ارامخوري نه ده خوښه، 10 درهمه یاد کړه. اوس ورته وایه چې ولور کله ارام وزمړي، ارامخوري مې نه ده خوښه، ارامخوري مې نه ده خوښه. شریعت چې دی 10 درهمه یې په کښته کې اندازه ټاکلې ده چې ولور دغونه حتمي شی دی، دغسې فرض دی چې د چا پلار یې نسي لغوه کولی چې ولور د انجلۍ نه لري. ولور خو به یې څونه قدر به الله لاندې اندازه یې درښیم چې دغه بیا نه کمه په بړاو کې چې دی ستا خوښه ده په 10 لکه یې تړې، په 10 لکه یې تړې، په 6 لکه یې تړې، چې هر څونه لوړېږي د ښځې غونه سر لوړېږي. ښځه په دا ګورو د امزولو کې بیا په جګ سر ناستې وایي زما نکاح په دغه نه وتړه سو، تا ولې په دغه نه وایي؟ نو خو به علمداره یو صفت ځان ته لرم.
کېدای شي په خبره پوهېږي. اگر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هدایت فرمایلی دی چې ولورونه چې څونه ارزانه وي هغونه قدر نکاح نیکمرغه وي، ولې هغه زوم هم د مشکلاتو څخه خلاص نه وي، هم ژر واده شي. کېدای شي په خبره پوهېږي. نن یو بل کمپین شروع دی، دا د غربیانو دی، د ملایانو په خولو کې هم ورکړي دي، دا ولورونه ارزانه کړي دا زناوي کېږي، دا ولورونه ارزانه کړي دا زناوي کېږي. دا یې وجه نه ده د زنا چې دی په دې رقم د زنا مخ درته نیسي. د زنا وجه بې بندوباري ده. ښځې پټه کړي زناوي خپله نه کېږي، ښځې یې لڅ رایله کړي چې ولورونه ارزانه کړي زناوي کېږي. زناوي خو د دې څه کېږي چې سره یې کړي دي، په هوټلو کې شپې کوي، په هاسټلو کې شپې کوي. شریعت خو ستر واجب کړی دی، ستر نه کوي، خود زناوي کېږي سره علاج. چې دغه سهار سره ووتله ماښام رسنې پلار څه ورته وایي چې ته چیرې ورکه وې تر اوسه پورې، نه ورور څه ورته وایي نه بل ورته وایي. هغو دا زنا په ذهن کې زغمله ده، په ذهن کې منله ده چې وجه کې خپل حق دې ښه دی چې بیا کې سل. نو یو چا چې په ذهن کې د خور لور دپاره زنا زغملي دې ته ته غیرت به ورکولی شي؟ زنا خو د دغه څه پېښېږي، د ولور د ګرانښته څخه دی. هغه به په سل کې یو درجه دغه پکښې کې دی دخالت لري. د ولور د ارزانېدو بل شی مشکل وسپېښ دی. باید هر څوک خپله خور لور په ګران ولور ولره ورکړي چې ولاکې ارزانه واده کړي. ولې طلاق نن څونه ډېر دی چې زه په کومو مسلو کې کښېنستلی ولې طلاق کول کېږي، خو دته ارزانه په لاس ورسي. بس په لاک روپۍ مې راوت کړی ده، بله زه طلاق کوم بله بیا کوم، بیا په لاک روپۍ ده بیا بله کوم. نن یې بندیز دغه دی، خولې ته بیا چنګک ور اچوي چې دا په 6 لکه دی وکړي، 6 لکه ته ځینې قبض کړه، زه به دی د نرزو وبولم، ما د خلکو پر چم چې زاړه شراب ورکړم چېرته بیا طلاق نه کړي. ولې خدای پوهېږي خو چې بله بیا په 6 لکه ده، هغه خو بیا خلک نه راته راکوي چې دی بیا د انجلۍ سره اچات کوي که نه کوي. یا به د عربو چم په کې ورته وایه چې ولور یې 100 لکه دی، 6 لکه مخکې راکړه، نور دې در باندې بیا 4 وخته تا لوچګي کول زه درڅه غواړم. خبر باندې تاسو کېدای شي پوهېدلي یاست. زما مطلب دا دی چې شریعت د ولور په باره کې څنګه فرمایي. داسې وایي وآتو، الله وایي تاسې ورکړئ النساء وښځو ته صدقاتهن ولورونه د دوی. صدقه چې ده هغه ولور ته د ښځې ویل کېږي. لکه موږ نه وایي قرآن کریم رانیسو ادبي لفظ دی، داسې نه ورته وایي چې د دې قیمت څونه دی، بارا دوکاندار دی، د دې نو هدیه څونه قدر ده نه دی، شکرانه یې څونه قدر ده، کنې دا نو شکرانه ده. خو لکه سایکل چې رانیسه خدای قیمت دی. ادبي توری دی چې قرآن خو قیمت نه لري، بابا هغه شکرانه قدر، هغه هدیه قدر چې اته په ستړی سوی دا رقم. دلته مو ښځه خو قیمت نه لري، ښځه خو قیمت نه لري، دا چې په هر څه لکۍ په خدای چې ارزانه ده. د مثال په طور خو چې یوه لور وزېږي خپل سر یې دادی ودرېږي که نه ودرېږي. نو خو دغسې عیالونه چې ستا کور په دغه کې نو د دې هغې په صدقه یاده کړله. د دوی دا شکرانې چې دي نو د دوی دا خیرانې چې دي چې وجې ته ورکوي قیمت یې نه کوي، یاد کنې اولور خو دوی ګویا کې دغسې. ولې ښځه خو قیمت نه لري، حر شی ده، مګر بیا هم نکاح بیا هغه نه کېږي. نو په صدقات یې ما ول تعبیر وکړي، د دوی ولورونو څخه تعبیر په صدقاتو وکړي. یوه ولور ته صدقه ویل کېږي، دا یې جمع ده. ورکړي النساء وښځو ته صدقاتهن ولورونه د دوی نحلتن، په داسې حال کې چې دا صدقات فرض دي. نحله و فرض ته ویل کېږي. نحله چې د فرض په معنا واخلي بره د صدقاتو څخه حال شو د نحوي په قانون باندې، په داسې حال کې چې دا نحلتن فریضه دي، دا الله ټاکلي دي، څوک یې نشي معافولی چې دا ولور چې دی دا نه غواړي موت یې درکوم. نکاح پر وتړه وروسته بیا بله مسله ده د معافي، هغه به وروسته به زه بیان کړم. دغسې څوک نشي کولی چې دا ما در بخښلی د ولور سره نه لري، هېڅوک چاته دا نشي بخښلی. دا نحله ده، فریضه ده. بله ترجمه د نحلتن چې ده هغه دیانت ته ویل کېږي. پر دې رقم چې بکې بیا مفعول له دی، تاسې ورکړئ وښځو ته صدقاتهن د دوی ولورونه. ولې نحلتن د جهته د جندارۍ، نو خو ته جنداره یا دا جنداره ده، نو په جن کې خو ولوره د یش دی به ولوره نکاح ته لیدلي خو نه کېږي، نو د جندارۍ د وجې ورلره ورکړه. بیا مفعول له سو لکه ضربته تعجیبا چې سو دا رقم دا دلیل سو علت یې سو چې د دغه جهته د جندارۍ د خاطر یې ورته ورکړه. بله مسله د نحله د رضا ده. نحله د رضا په معنا سره هم راځي، بیا دا معنا سره بیرته بیا دا حال دی. وآتو ورکړئ النساء وښځو ته صدقاتهن ولورونه د دوی په داسې حال کې نحلتن چې د رضا د خاطرې په رضا یې ورکړه، زور مور سره کوه، سم نه په خپله خوښي باندې دا ولور راواخله. اوس په وآتو کې مخاطب څوک دی چې دا خطاب ورته کړه سوی دی. و چا ته خطاب کېږي؟ خطاب و دوه نفرو ته متوجه دی. لفظ د وآتو عام دی، یو یې میړه دی، بل د دغه انجلۍ چې دا نکاح کېږي د دې مشر ورور دی یا پلار دی یا اکا دی، هر څوک چې په نکاح ورکړي. وآتو ورکړي ای مړو النساء وښځو ته صدقاتهن ولورونه د دوی نحلتن په خوش رضا یې ورلره ورکړه. حکومتو ته مه سره دروئ، مرکو ته مه سره دروئ چې نکاح دې کړې ده. ځینې زمان دغه رقم مازې د ښځې سر بند کړي، بارانه کونه دورې وایسته کوي، بس دی دلته دی نه برابرېږي نه برابر چې معنا را ویې بخښئ ماته. الله پاک په رضا ورلره وکړو چې په دې کې مه کوه وار د واره به ځان په ویشت کړی وای چې دا ولور زه ادا کوای سم کله سم ادا کولی.
د بل ښځه بنده کې باره لوچګي کوي ولور نور کې او در باندې برابرېږي هم لري یې هم دا ورله ورکړي نحلتن په خوش راځي په داس حال کې چې راځي پر ځان یې بده مه لګوه چې دا ولې راڅه اخلي مفته خو نه ده نو لکه ځینې خلک چې پر تا علیحده ږدي 2 روپۍ درکوم دغه نه به بیا کور راکوي اوس ورته وایي چې ته یې چې کاره چې ته ښځه وجه د هم پیسې بېرته ته در سره وړې فرمایشونه راکوي زمان خو فرمایشونه هم ورکوي ما ته به موټرسایکل رانیسي ما ته به فلانی رانیسي اوس ورته وایي چې خپل کمال پیش کړه دیني کمال دې پیش کړه دنیوي دې پیش کړه چې ته پر ما حقدار یې زه به تا ته موټر رانیسم زه به تا ته فلانی ګړۍ رانیسم یې څوک بعد ما د کور خو ښځه بیا ته ولې دونه قدر خانزاده او صاحبزاده چې هم ښځه ستاسو هم پیسې ستاسو پیسې زموږ د بالا لږ دروړي که ډېر دروړي هغه زما او د لور کار دی ستا کار په دې کې نشته چې ما ته فرمایشات راکوې د نجلۍ دې دروړي که نه دروړي هغه د کورنۍ مسله ده بل د واتو خطاب چې دی و د اقرباو ته د ښځې دی چې واتو ورکړي یې د ښځې متولیانو دا نکاح چې ورتړي ورور یې یا پلار یې پیسې تا ولې په جیب کې واچوه النساء وښځه چې ورله راکړي خو دا د دې پیسې دي ورته کښېږده چې لوره یا خوره دغه یا ستا د ولور پیسې راوړي دي دغه خو دا خپله د مسلمانانو په ماحول کې چې دا شرمېږي چې خپل ولور اخلي باره نو زه بازار ته تلای سم بابا چې زه وځان ته بدنۍ رانیسم زه وځان ته ګډوه رانیسم زه وځان ته شی رانیسم بېرته بابا ته ورکړي خو ته مجبور مکلف یې پلار بیا د دې مخ ته ږدې چې دغه پیسې ستا دي زویه که په دغسې 2 لاسه زموږ د کوره وځي روپۍ په خدای که در څه واخلم دغه دې پیسې دي هغه دې مېړه دې سبا راغواړم ټکسي به راولي ځه مخ ته دې خدای دې مرسته خپلې پیسې در سره یو سر څه چې پکې که وایه زه نه بیا په دود بایدا ځمه چې سر مې لوړي نو خپله که بازار ته ځې خو درځه زه ورسره ملګری خپل د خوښۍ شی رانیسه که په ما راوړې نو پیسې راکړه زه به ورځ مهاله بشیانه ته راوړم که بالابود دا مصرف پاتې شي بیا به ورته ږدې چې دغه پیسې اوس تا دې وړې کې پرېږدي هر چپ چې کوې که دې در وبخښلې هغه خو جلا مسله ده که دې خپل په ځان کې په لاس کې تکیه کولې چې زه خو د بل کور ته ځم هلته مې لاس بندېږي زما بیا هرګړی تا ته چیرې لاس رسېږي چې بابا ما ته لسی راکړه ما ته شلې راکړه خپلې پیسې مې را سره وړم دورې خپل لاس په خلاصوم بیا هغه رقم مسله ده په واتو کې خطابه چاته سو هم مړو ته هم د ښځې او اولیاو ته دواړو ته وایي چې د ښځې ولور و ښځې ته ولور ورکړه او په رضا یې ورکړه دلته به د محکمو د دې شیانو ضرورت مه پیدا کوه که دې پیدا کړي خو مې درڅه اخلي که اسلامي حکومت خو چې وایه و درڅه وصول کړي که نه هغه خو نو بیا بله مسله ده د دې خپل بخت دی دا خبره خو د ولور خلاصه سوه چې ولور ګوره لازم سوه اتو دا د امر د فرض مسله سوه چې ورله روانې کړي بیا نو دا چې څونه قدر کول کېږي هغه بیا د ائمو اختلاف دی امام ابو حنیفه رحمه الله پر مسلک تر 10 درهمه کم نشي کېدلی 10 درهمه به خامخا د یادوي نو پسې پسې فرمایي فان طبنه که چیرې دوی خوښې وې له کوم ستاسې دپاره یا بابا او ورور ته خطاب دی یا لکم کې یا و د میړه ته خطاب دی په انتبنه کدی خوشي ویل کوم څه لپاره سره کم چې تجاوز وکړي عن شيء دی یو شت دلته می تجاوز په پښتو ور سره کښې شو چې تجاوز کېری وکړي عن شيء دی یو شت من هو د دیوالور د دیوالور د یو څه برخه تجاوز کی بروي دا زنه غواړم وای نفسن ازروی نفس ازروی زړه دا خوشحالي دوه قسمه ده ګای ګای د خولي خوشحالي د زړه غنی ورسره ګای دواړي د ښځې ولور کې میړه ته بخشي ام د خولي او د زړه دواړي د څه نه مجبوره کړي چې کنه بخښنه په قران طلاق تر لره دا کوم راوي بخښ دا وسره زاد نو په ما د طلاق نوم ولاړی زو وسو کوم نو الله پاک دا بخښه باندې ته نسی کېږي په خلخ به درته وای نه به در څه وخت مګر حرام دی خو نسته د حرام شو کړ الله د نفسان توري ورسره کښې شو د تبنه توري کښې شو په ان تبنه کدی خوش کې لکم ستاسو د پاره کم کار دا تجاوز عن شيء تر یو څه برخه عنه من هو د جوال ورڅ فرض وکړو ولور 10,000 کال داري دي بار دی ول بس دغه 2000 مې در بخښلې دي تجاوز یې تر 2000 وکیدانو بعضی د ولوس او دا خوشه کې نفسا ازری نفس زړه د زړه اخلاص یې دا خبره خوشه کړه فکلوه علاوه په کلو بیا نو خریه دا بیا نو ممانعت نشته درته کې پلار ته بخشي کې ورور ته بخشي مې خوړلای شي کې میړه ته بخشي مې چش کولای شي خوړلای شي څنګه خوري هني ان خوشمزه هني هغه شی ته ویل کېږي چې په داخله کې پر اړه لا شخوند کوي په خبره پوهیږي مری او خوش حزمه ته ویل کېږي هغه به عادت چې وی خوري ورسته ارژې نه پر بدیږي قبضت نه پر بنا چې بیا ورسته ارړي او ګولیانې په خوري الله دغه ولور چې د زړه د اخلاص کې مې اړه وبخشي ام جه مری خوري معنا خوش حزم په خله کې شدي بس خورای علاوه د ازما د طرف حکم درک ورسه چې خوند پر واخله خورای او هم سره کم دی مری دی معنا خوش حزم دی ورسته په پای کې ورسته ایمالو ګمبلو ته ضرورت نشته دا دغه خوش حزم خوره معنا موږ وایي نیک عاقبت یو خوراک چې سړی کوي دا په خله کې چې ګای پر لاره عاقبت نه دی معلوم چې دا ورسته بار څنګه نتیجه ورکړي شر باندې لګیږي کبد علاوه دا نیک عاقبت دی بد نه در باندې لګیږي وی خوره
محمود العاقبت انجام نیک انجام اخر پای شدی معنا دلته مشکل نشته پکې چې د شریعت لارې ته مسؤلیت متوجه د اجازه او چاته وکړي چې فکلوه ام میړه اجازه سول ام د شذ پلار ته ام ورور ته ام بل ته خو چې د دې طرفه کوم رضای هغه د زړه د اخلاص رضا طب نه نفسان دواړه خبرو ته مفهمي نو ګوري هغه د بخښ ظاهرال بخښنه بیا د وخت قسمت ګای دا رقم بخښ کوي شذ خپل ورګرد اصول کې چې وایخسي برای نو یې میړه تراوړي برای د غزما ستاسو سره مرسته د وایخله دې ته هبه وای یا پلار تورکی یا ورور تورکی برنو دې ته هبه وای کیږي یو بیا دا دی چې اصولي لا نه کړي تر هغه د مخه بار واغه میړه ته یو شی ور وبخشي بار دا ما تاسو در پریشت وجه ته نه هبه نه وای ابرا وای د دې سماده ته ابرا ورکه دا بل د پر ذمہ لازم نه دي په دا حکم سره پويږي بار بیا د هبي او د ابرا احکام سره جلاج نو کجه قبض کی کپلار تورکی کې ورور تورکی کې میړه تورکی کې بل تورکی دا بخشش دی دا بخښ ده او چې قبض کړي نه د پر ذمہ باندې بار در پریشي مدیدان نو هبه نه بولی بخښ نه بولی ابرا بولی چې دته می ابرا ورکه په دې پیسو نور دی مطالب نه دی دا ممکن دی سره جلا کړ وس د آیات څخه کوم حکم معلوم سو چې د شذ ولور به وجه تور کول کیږي بل چاره نه لري چې ورکه به وجه ته خمخه کجه درته بخشي دغه رقم بخښ چې هغه خوشاله و ام د نفس د نفس هغه د دې زړو قلبي رضا ته ورکیږي که دغه رقم ام پلار خورای سي ام مړه خورای سي ام بل خورای سي کدا په دې خبره تاسو په دې لیاس وس بل حکم بیانیږي دا ولا تؤتوا السفهاء د دې ځای چې بیا دی ربطه د ما قبل سره دادي چې دا مال چې وې چې توکي خوري چې مسله اصلي را روانه دا د نکاح چې دی چې من کاراله د ولور مسله په مابین کې بره وغوښته سوچ ولور نو دا ګور خبره د خبرې یې خو بیرته مسله دی چې د مال ده الله پاک تل مخ کې نو ویلي چې واتو الیتام اموالهم دا مخکې آیات چې د یتیمانو مال ورلره ورکړي اوس په دغه باره کې شنو د یتیمانو مال به د والله ست څه وخت ورلېږي چې ورلره ورکوي نو دا یتیم چې دی دا کوشنې ته ویل کېږي د بلوغ درجه څونه قدر د امام ابو حنیفه رحمه الله پر مسلک د بلوغ علامه ده شه یا دا د شیطان خطا بس الک دی انجلی د احتلام ورته پیوس موږ چې د شیطان خطا ایستل کدا نه په ویشو انزال یا الک دی انجلی د انزال ورته پیوس سم دم په ویشو باندې ام دا ګرځي د بلوغ علامه دي کده خوب د لاري انزال پیوس او یا د ویشو د لاري ورته پیوس یا انجلی د حمل یا واخست واده لري نو خو هغه الک چې کشر دی چې د انجلی د څه حامله څخه معلومدار بلوغ ته رسیدل انجلی ما د معلومدار بلوغ ته رسیدل یا انجلی ته حیث پیرس دا د بلوغ نقشي کدا ګرځي ولا نه نو د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دی چې الک پر اتلس کال باندې بالغ دی انجلی پر ولس کال باندې بالغ دی د صاحبانو رحمت الله علیهما مسلک د املایان اوس پر دغه حکم کې هغه پر 15 کال الک انجلی دواړه بالغ بس فرق مور کو وس علماء دغه د ترجیح ورکړي ده کنه د امام ابو حنیفه خپل قول خپل مذهب دغه چې 13 کال د الک ولس کال د چا د انجلی ونی خدای نور علامه نه پکې کې راغلی نه انزال سوی ده په ویشو نه په بدو باندې او نه دار کم د حیزه مشتانه مریضی چورته هغه نه د ورته پیښه سوی حامل سوی نه ده الک نه بل حامل کړي ده نه د په خپل حامل سوی ده په دغه صورتو کې د بالغ نه ورکې بیا نو سینو سال ته کته کېږي سینو سال د امام صاحب مسلک هغه دی علما فتوا پر مسلک را چاور کې د شاګردانو چې امام محمد صاحب ابو یوسف صاحب دي دغه پر مسلک باندې چې 15 کال ورترږي د انجلی د پر ام د چا د پر نو دغه حالت دغه ناپوهي چې د سره ستا د ناپوهي د انسان دوه قسمه ده یو هغه ناپوهي ده چې د کوشنیوالي سړی ته پیښي هر کوشنی ناپوه دي خلک نو نه دانه دي خو راکې دغه ناداني د کوشنیوالي په خاطر دا یو ناپوهي ده یو دغه چې بلوغ ته ورسېدي ترجیح ورسته په دې کې یو قسم پوهی راځي هغه د کوشنیوالي ناداني ځنې ګیرسي هغه پوهینو به درجه لري څوک ډیر پوهی څوک لږ پوهی څوک سره لیونی کېدای شي په خبره پوهیږي د یتیم مال دلته علاوه قبضه پر ولګو پام چې درڅ وای نه خلی تر څو وخت پورې چې دای بالغ کیږي دغه د کوشنیوالي جهالت د زینت څه د کوشنیوالي جهالت چې د زینت څخه ووتی د کې د بلوغ د لارې یو رقم هوښیاري راځي دا هوښیاري نو بیا دا نه منه چې د ګردو انسانانو سره برابر ده د ګردو سره برابر ده خو یو زمړی دا رقم چې د بلوغ ته نازي ورسېږي برابر ولا واست خرڅ کې دا دونه بلاد ابر زمړی پر دغه خیال دي چې دای خرڅې په خدای کا فزان پوستره راځي چې بیا در سره دي دغه رقم ساده شي نو دا پوهې فرق سره لري الله تر دغه وخت مور کو دی وار د وار لا امتحان کې چې لسکلنی ولسکلنی تر رسیږي بس ورکه پیسې ورته ور ساله کده دکان ته په پلانې شره او کده د دکان دای شي راوړي چورته چې د خدای بنده دغه وسته چی شي راوړي خو انسان خو دې نه راځي ورته اجازه نه کوي بیرته تا په جنجال کې درې ور سره جيبه چاله کده چې شي وکړي
دکاندار که بدپوز و خیرات به هم کړی منې هم نه در سره باید په جنجال کې ادي اچي نو دغه واره د بلوغ را د مخه د په جزئی شیانو کې امتحانول پکار دی ورځ غوښ پر غوښتي بل ورځ سبزي پر غوښتي بل ورځ بل په جمع کړي که په دغه شیانو کې کرا د ځین واده کوله هغه چې بلوغ ته ورسېږي ته په پوهېږي چې نور الګ باندې کار پر دی برای علاوه پیسې ورس پر چې دغه پیسې کدلته بیا پر د باندې هغه د کوچنیوالي علامې ورسره وي هغه بیا عقلي ورسره وي بیا نو د مال نو ورکول کېږي د 25 کلنۍ پورې امام صاحب چې 25 کال وسو اوس نو خدای دې وکړي چې شکر لکې به راځي مال یې ورلره ورکړه بالا دغه ولې خو نه دغه به عقل دی دغه شی در څو وخت زه انتظار ورته وکم خدای هغه به عقل یو دای چې لیونی دی معتوه پاگل دی هغه ته بیا نور کول کېږي تر مرګ به جمال په لاس کې نیول یا د 25 کلنۍ اندازه چاته ټاکل شوی ده چې د کوچنیوالي د بیاکلي دوره کې تیر شوی ده در عقل در بلوغ وروسته خود ته د پوهې اندازه راځي په دا پوهې کې بارچ دا وشاري ورته راغلی د بیاکل کېږي دا بیاکلي د دوه قسمه ده یو قسم د سی بیاکلي ده ګر سره د نظم پابند نه دی په خبره پوه شه د پابندۍ نه لیکنې هوښیار دی خپل منفعتونو شان سره سنجولی شي بس دغه خلک باټ ورلرو کې یاره پلانې نو عجبه خرابات دي عجبه نامې باز انسان دی دی بارک الله ککا کې وایي خو دغه نوم کې څه خو بیا عقل دی دا بیا عقل سمانه د سره هوښیاري دی نه لري خو نفس پر غالب دی دغه قسم بیا عقل یا دا بل د دې سره په دې کې استعداد نه دی راغلی دغه رقم ساده پټان دی د خلکو پر چپ نو بیا در 25 کال انتظار ورته کول کېږي دغه مسله وسره چیړي ولا تؤتوا على اتسم ورکوي السفهاء دا سفهاء جمع د سفيه ده سفيه و دا سپک عقل ته وای چې عقل یې دروند کرور نه کار نه ځنی اخذ کیږي کمزوري دي بالا کنر دي کشه ده چې سفيه څه به عقل سره علاوه پاج پیسې په لاس ورنه ولا تؤتوا تسمور في السفهاء وناپوهانو ته اموالکم مالون استاس وز دا ولا تؤتوا خطاب بیا چاته دي او اولیاء ته دي چې د یتیم د انجلی یا د دغه مال صاف لاس کې دي د خورکې یتیم دی پلار مرسوي دي ناپو دي علاوه دي ته ستش اموال مرکو نو خو اموال و د یتیم نو استاولي چې اموالکم په دې خاطر چې تصرف استا پر لاس نو الله استابو دي کنه استا دي ستا خو نه دی خو د یتیم دی د خطاب په دغه تاته چې د استا مال چې د استا په لاس کې دي چې پر لاړه دغه د په لاس ور نه کې ورلره ولا تؤتوا تسموا في السفهاء وناپوهانو ته اموالکم استثمالونه چې تصرف په اعتبار ستادي د ملکیت په اعتبار د یتیم دي کوم مال الله چې هغه مال جعل چې ګرځولي دي الله الا پاک لكم استسد پاره قیاما ذریعه د ولاړي ذریعه د ژوند ساده ولاړي چې نمرات په ژوند باندې مستعبر وکي قیام خو ولاړ ته ویل کېږي چې د اعمال ستاده پر الله قیام ګرځول دا ولاړ نه دی خو ولاړ نه د ذریعه د ولاړ دا انسان چې پر پښو ولاړ ګرځي خو نو خوراک پکې بار به ګرځي دی به دوا کې یو علاج پکې بار به ګرځي که خوراکم پر بند کې شنګم پر بند کې دوام پر بند کې انسان ژوند کولی خو نیس کول نو مال د انسان د پر لکه د موټر تیل دا رقم چې تیل دی واچول موټر دي چې تیل نه لري نو زغلی نو خو نه زغلی نو د الله د قیام تعبیر کوي چې مال دونه مهم شی دی دا ستاسو د ژوند قیام پر د مال باندې ده نو مال چې دونه مهم دي ستاسو ژوندۍ ګرځي پر ولاړه ده ستاسو دنیا پر ولاړه ده نو دا د بیا کلانو د لاس شي نه دي چې اربیا کوي ورکه دا ځین خوندې کوي قبضه کوي څه کوي کوي ورزقوهم فيها نو ته چې نیو کوم سمانه یعنی ګر سره برا خوراکام پر بند کوم چې شاکم پر بند بالا او یا ورزقو تسرست ورکی هم ودیته د دنه فقط نی ورکوا خو په لاس کې موراچه په جیب کې موراچه فيها په دغه مالو کې وقسو جامه ورلره ورکی هم ودیته کې سوته جامه ورلره ورکنو جامه او کالیز نی ورکوا نه په قای ورکوا نو خو بار بیا کې خو چې دی خو به دی کېږي دا سې ظالمه کا خدای را کړی خپل پیسې مجه د پلار په اته ما چې نه را لر راکې نو الله وي د دې چل مشترشي وقولوا تسواياست لهم وديت قولا معروفا قولا داس قول معروفا چې هغه شایسته قولي کدی کښنیو دغه شکایت کاو پر دې کجګر ناس پر دې دکان ناس اکامي ظالم دی اکامي ظالم دی برته بچي ته دل تراس ز ظالم نه يم پیسې ستاجي تا ته بار در کوم ما ته پټکړي دي خو وس چې دغه تر لکېره دوه نه یې ته خو بار دغه سپاکېږي نو د مال خو چې دی چې د جسم حفاظت ونسی خو لک روپی په ورځم سړي خرابولای شي پیسې ستاجي زه نه خورم ستاده پاره ساتم چې ما الله تعالی ته دغه نه کې چې د یو دکانداري سي د یو ریړی سي بارجنو پیسې در کوم بارجنو خپل کار زه بم وساسم ته بم بار وساسه پیسې بستای دا قول معروف دی
او که یاد مثال په تو کوشنی نه دي نو کوي غټ دي خو د بې عقلي د لاسه بنګس پر د لګېدلې دي بې عقل دي ما هغه هوښیاري نه ده پیدا کړې درکه زویشت کال راوجه خو ته هم نسی ورکولی خو هوښیار سوی نه دي بالغ سوی دي هغه ته به ووایه چې بچی نو ستا مال خو ستا دی نو زه خو نه خورم ته څه پر هر دوکان ناست یې هر ځای ګاډی چې زما اکا ظالم دي ما ته پیسې نه راکوي پیسې ستا دي چې الله تعالی تا دغه نه کړي ګوره نو اول ته د ورده لمونځ نه کوه نو چې د لمانځه پابنده نه یې د بل حرام به نو څونه پابندي وکړي نو خو مارمداره پر ناروا باره وایه یا به پر زنا وایه یا به پر شراب وایه یا به پر د مسافر پر سروزو وایه یا به پر پکنیکو پر میلو وایه نو ته خو دغه رقم شي خاون د په مسجد کې نه معلومیږي دا لمونځ ته ولې نه کوي خدای د الله تعالی پاره ګوره داسې کرا د نصیحت لري په د اخطاء بالغ سوی خودي برابر د په د شرعي احکام به پابندي چې لمونځ ته به شروع کې ګوره آداب چې نسته چې راځي لکه لیونی چې رایله سوی به برکه کوي خو نور مازه ته چې د الله حضور ته راځي په هغه رقم لباس ځان تیار ک چې ته یو ښه معمر مجلس ته ورتلای شي نو خدای الله حضور ته درېږي دا استاد څنګه شکل دی بیا نو راځه دغه رقم یو مردار شي پر سر کې لکه د فرشت کې خوري په مسجد ورکی چې مفتیان دا وایي چې دا ناروا کار دی مساجد مې په چټلوي ولې دغه خولي په اختر سر پر تر زړه خواش کړی دا د الله حضور ته دغه سپک دی چې د خواش کړي نه پکې کېږي د الله تعالی حضور ته چې درې بیا دا واستوب دی دلته پلاستیک راته پر سر کې واره درې سم هغه خولي پر سر کې چې د خواش کړي پکې کېتلای شي هغه خولي پر سر کې چې یو ځای ته خیال پکولای شي دا د خیال شي نو خدای دونه بار به شي چې څوک یې ګر سره په اهمیت نه راوښته دلته یې شل سید دلته ولا کړی نو چې د سې نقشه چې خدای غسپک شي نو دا د بوریا د رقم نه د چټایان سي جوړ کړي یا د بلشتکانو څخه دا په عین حال کې به ادب ده لکه دا چې به ادب ته چاله سولې راخښتي پر دې ځای باندې ولاړی بار نو په دې رقم کې مکروه دي وای دا خو د مزدوري حالت دی مدارک مشمول کومین ورته وای چې د سولې غشتي خدای د فقې ګرد کتابونه پټک نو دا ګرد شان مازه ته چې راځي په دون احتیاط به راځي لکه سړی چې د بجلی په تارو کې تیریږي چې د بجلی لڅ تارونه نو سړی به سره کوم احتیاط وکړي چې اوس دا یو څه ونه مشله دلته خو د الله تعالی په حضور کې درېږي کله په څو اواره په ادب اواره کې درېږي په ادب درېږي او دا سنيشته دلته روانه پر غزا درېږي د جزا لا سره په ټول ورځ کې په واسطه اوس وجه دا ته کې چې شي په ټول دی او ته ورځ ور میدان کړه پر درېږي دا د الله تعالی د حضور سره مناسب نه دي نو خبره مې دا درته کوله چې دلته د ادب او د خپل به عقل ته شي چې بابا نو پتا کې دا کار نشته در پکې نو ستا پیسې څنګه درکم ته ځان د سیالانو سره شال کاکا ستا پیسې نخري ګرځي درکې قول معروف دا دونه تفصیل نه ډېر دي چې ته کومې نیکی خبرې چې دای نو کې ټنډه سي داسي وقولوا تسوایست لهم ودغه سفهاء باکلانو ته کوښنی د کوښنیوالي واجب ورته چې په دغه نه درکوم او کبي اکل د باکلی واجب ورته چې پتا کې د انسانیت اخلاق در وسنه دراغلي قولا خبر ورته وکي معروفا شایسته خبر ورلره وکینو کېدای په خبره وس پويږي نو دغه به اکل چې ما ورته د کوښنی ته پیسې نور کول کیږي وایي د کوښنیوالي باکلیه ده چې پنځه سکاله ورترګي د دجلی د پر ام د چا د پر نو دغه حالت چې ما ولدي رسیږي مخکې کوښنی دی نور ورکو یا دغه حالت خو ورسېږي د کوښنیوالي نه پوهېږي نه ولاړه بله پرده پر عقل اواره ده د کوښنیوالي د خاطره خو نه دي دغسې عقل کمزوری دی کار نه کوي بیا تر څه وخته واټن ورکول کېږي بیا در 25 کاله پورې ورکول کېږي د 25 کاله بعد چې هر څونه بیا عقل دی باره ورکول کېږي وخت پیسې چې خدای دې وکړي ورلګېت ورته وایي که بله که هر چا چې کوي باره ورکول کېږي دا مسلې دلته خلاصې شوې پس الله پاک بل هدایت فرمایي داغه د یتیمانو د پیسو په باره کې دا بل حکم سو چې دلته وسوي چې وبتلوا الیتامى دا تقریبا سلرم حکم دی دا اوس چې بیانېږي وبتلوا الله و امتحان کوي الیتامى د یتیمان د یتیمه امتحان اخل اره ورځ حتی تر هغه وخت اذا بلغوا چې هغه چې دی رسیږي النکاح و نکاح دی په ځان نه پیږي بس ورته علاقه راځي د جبل سیره وکړي چې ورسره د پلانې کاکا څخه پلانې شي راځي یا سلې ورکه چې ورسره سوزیره یا ورته چې ورسره غوښه راوړي د ارسې چې دی راوړي د نظر عباس کې معیب شی راوړي متوجه کې چې دغه تاسترګي نظر لوي چې دا رقم دی وکړه خو ورته دغه ځن نه کوه موضوع تاسو کوم شی په چنده کې در څوړم یا د مثال په تور په پاکورو په خاصه سم پیسې در کومه ته سم شی راکنه معیب شی ولې راکې وس که غټ ورسې دی معیب شی نور وروکی کښنی کې وکینو دا دته د روزمره د ته چې په د شی راغواړي دته روزمره غواړي چې ته تعلیم ورکې دا شی په واپس کدا بیرته په واپس کدا راکړه الله دغه کار وکي د یتیم امتحان ته واچوي وابتلو تش امتحان کی څوک الیتاما یتیمان څنګه امتحانه سوداوی پراغواړ سوداوی بل هم د مثال په تور خبر ورته وکړي چې ور بس پلانې کاکا ته وای چې زما کا سلامونه ول دغه شی وای کداغه خبره په هغه رقم د ورسول نو څنګه ش ذهن کې نه او کده ورلی بل شی ځنی جوړ کی برخه نو ته چې دا اوس ما څه ته څه ویل ته ته چې شورته ویل نو دا بره بیا کمزوري دي
حتی تر هغه وخت امتحان و اذا بلغو چې دی ورسېدل النکاح و نکاح ته معنا و وخت د نکاح خو نه در بلوغ مخکې سړی کوي و هم جایزه خو ده د نکاح اصلي وخت چې په ده باندې د نکاح ضرورتونه پرسې خو نو سړی بالغ سي بر هغه د نکاح کار په پر کېږي تر دغه وخت د امتحان ته واچي اشه امتحان ته می واچي عبارت څنګه کېږي فإن آنستم علاوه فإن آنستم کچیر تسی ولیدي احساس مکی منهم د دوی څخه دغه احتمال څخه چې شمو ځنه ولیدي رشدن یو قسم هدایت مو ولیدي ګوره ما درته یو قسم یاد کړي هغه مطلق هدایت خو نو پای نه لري افلاطون یو سړی وشار یو بزګر مشار د ما بین سونه درجه سته نو هغه کامل هدایت خو نه دی یو قسم هدایت هغه دی چې د کوشنیوالي پر خلاف معنا کوشنی دغه هدایت نه لري دی هغه چې وس د لویوالي علامې دی په دې کې دغه دریا دی فإن آنستم کچیر تس احساس کی منهم د اهتمام څخه رشدن هدایت معنا هغه یو قسم هدایت چې د کوشنی سره نسته د سره سته دغه هدایت فدفعوا علاوه ورکی الیهم ودیت اموالهم مالون د دې برای نو کښنه ورته ستاده بابا دغه نشي پاته سوی وو نو وس دغه درې څلور کال کېږي د کال دغه مصرف تقریبا ستا کې دی دغه بقایا پیسې دغه ته کوس به وستکا اوس برای ورلره ورکاله پاک فدفعوا د امر د وجوب د فار دی دفع کی ورکی ودیت اموال د دې پس دلته په داور کول کې یو بل شی بیا راځي لکه پرون د مسئلیت اشاره وسو چې زی ورلرو کومه نو دلته کما په د مابین کې څه خوري هغه خو نه پروا نه الله ویلري ولا تاكلوا تسم مخري هذا مالونه د دوی اسرافن په زیات مصرف سره زیات مصرف نو دابي د مثال په تور ته خو برال تملا په توا دکړه برل نو چې ته مسکین یا در بدر یا فقیر یا هیڅ نه لري نو داغه دی چې مال خو ته پر لاره دغه څه نو کې مصرف کوه ته ها املا صاحب نو وسم لا صاحب خبره خو در خلق جواز راته ووتی نو په کیسه چې خپل پیسې دی وای د کور په خوا د شلو روپو شی بس دی چې دی چې مال ته لاس ورلاس وسه سرویشت دار راوړي یا چې په خپل مال کې د غرمې د خوا نه راوړه د ماښام د خوا د ارش پر راوړه وسه د غرمې د خوا مر شروع کړل یا چې د خپل کتغه سره میوه نه راوړه وس دی چې مال ته چې لاس ورلاس نو د میوه مشروع کړه د اسراف لار بوي دا یو و بدارن په چابکی سره چې خپل پیسې دی وای پاوته کې د غوښه راوړل وس چابک سي ارما شام ته غوښه راوړي هغه د لسی شی راوړي هغه د شي چې د کور بسیج مګر هر وخت کې کوي غړې په غړې مصرف کوي چابک مصرف کوي چابکی پر مخ کړل الله دا دوړي لاري باندې کړی چې دغه چمنو بیا مخ پکښ کوه ان د بیر دګه یک بروچ دی بغټان سي وا ما خسته دی کاکا باروي دا خو غټکی مړي سبا چې راغټ ګرځ پیسې وړي یا راځي چې دی غټی ته به وخت لاله شاباس کړي دغه بیر چې چابک ځنی خوري پس بل حکم فرمای چې دغه د اسراف د بدار در لار چې الله بند کړ چې دا بنکه معنا نو کدا په اندازه د انصاف پر رقم مصرف هغه را تر وادي چې وکم الله په هغه کې هدایت واره در تر واخو دی په یو شرط ومن ارغ سوکانه کو غنی اندای غنیو خپل پیسې لري د یتیم پیسې مرڅخه دي فلیستعفف دی پاکلمنی وکي دی ځان پاک دی یتیم پیسې دې ګسره نه په خپل غنی نو ته دې یتیم غوړي خوري کدا اس په خبره پوسه د مخ کې خبره چې حلال په اسراف په دار مخره خدا او په مرڅ چې اسراف نو پکشه چا بکینو پکشه نور تر وادي علاوه مطلقاً نه دی روا بیا استاد و حاله ته غنی کې مسکینه کته غنی تبع عفت کې معنا ځان ته په پاکي ثابته ته دغه څه چې معنا خلق پټا دا ګمان ونه کې چې د یتیم مال لګړه پوي خوري ومن ارى سوکان کدی غنیان غنی امور فليستعفف دی پاکوالی وکي د خوراک څخه د مال دی چې ګسره دی نه خوري اشک فقیر ومن ارى سوکان کدی فقیر د یتیم ولید ریادي کدی فقیر فليأكل دی خوري ترواده بالمعروف فنیکته قص معروف څه معنا معروف هغه د کور ضرورتونه چې کور به دغه نه چلیږي کور جمع غواړي هغه جامه قدر چا د کور ضرورت پر اپعي دا سنې چې بار اختر ته د وسوانان د ځوان د میواره د سپارلس جوړه کالي اختر ته کړي دا وست مسلمانۍ لار د پلارن به ملنګ دي د بل سرسایي او زکاتونه اخلي زوی چې به دي دا رقم ده نو خپل مور په کلی شلومبه غواړي او لوري په نیمن کوچو سر نه غړي د جنې من کوچو د سر نه بسیږي مور خورکه د باخسه د بشلومبو په پاک روانه ده دونه کوچو خدای هغه رقم مسله سو نو دلته چې دی الا پاک بالمعروف او اخرى معروف ست زندگی اړ ورسره د ډوډۍ حق پر لري چې پرانی سي جامه حق پر لري چې د یتیم په پیسو رانی سي بروازه خو نو د پیسو لکه پیردار دا رقم سو کتب بل ځای مزدور سي خلق څونه شي درکې دا خلاصه دوه نشي دی یتیم د مال خوري سي معروف دا ته ورکیږي مشروعه طریقه شریعت ته تجاوز کړی د سنې چې یتیم پیسو ته جلاس ورلاس بروانه خو ملاسه
به دا خوراکا او چشان خو اوس پکې ایله دي باران ستا ډوډۍ نن دا انډیوالان میلمانه دي سبا دا میلمانه دي نن هغه میلمانه دي سبا دا میلمانه دي او په خوري د یتیم پیسې دا معروف دي دا معروفه طریقه نه ده نو الله بیا دې خوري بالمعروفه مشروعه طریقه سره فسې بل هدایت فرمایي د فسې الله پاک تاسو ګورئ څونه شیانې ویلي دغه نو وسه د یتیم غټ سو عقل هم پکې کې لري هدایت باندې پیدا سو نو پیسې به در آباد ته چلے برخ به نور کيه چې ور کيه سره کړ پیدا هغه وخت دفعتم چې تاسو ور دفع کوي ور کوي اس الیهم د یتیمانو ته اموالهم د دې مالونه نو څوکي فاشهدوا علیهم فاشهدوا شاهدان ودروي علیهم پر دې برای چې د مازګر منځ وکي برای به خپل د مسجد ملا دی یا بل مشر دی چې ښه خلک بولي برای را روان کې چې راځي د زموږ کړی مسله ده په خپل کور کې چې کښېناستې هغه یتیم نو ځوان سوی دی راوبې غواړي چې دغه یتیم دغه نه پیسې د پلار پاتې وي دغه نه خدای ما راغټ کړی دی درې څلور کاله تېر سوي دي لکه موږ چې په خپل کور کې حساب وکړو چې د یو کور د میاشتې د مثال په تور په کال کې لک روپۍ کېږي خو د کور پر انسانانو تقسیمیږي د لک روپۍ پر 15 پورې تقسیم کړي چې څو رسېږي خو دغه پته انسان مصرف سوي دي نو د دغه نه مصرف کړی دی زما څه دغه نه یوازې د پلار شی پاتې دی کنه د پلار خو دا لږ پاتو ما دا پیسې پر اړول یا ډېرې سوي ام دي دغه پیسې وسه ود ته کوم ته پر شاهدان الکه پیسې درته ورسېږي و اخت نو یشتا کوونه سګوته ولګو شاهدان پر ودره بالا جسم خلاص شو الله ایدا کاب سره وک ولې ګرځي چې من دغه رقم شایسته خلق نه دي بدمرغه پکښې کې درې کاله بعد به زموږ راپورته سي بالا به اړیزه کړي زما کاخونو زما مال خوړلې و هم دغه نو اوس به چې د ما تر کې اوس ته چې هغه ورځ ژغ نه کوستا کال سامان ستا کاستا مال خوړلې الته کې ژغ الته نو زنه پیدم دا باندې درته کې نو علاوه وس شهیدان پر ودرې دته دا شی تسلیم سو بارون بیا دی لکې نس ورځولای چې مو تزغیل یا بل تزغیل هغه دغه د سخت دغه شهیدان هغه ورځ ژغنه کوي زادان او پاین لري چې وسه دا بل کال بعد ته دا واقع نه دا لچګان خلک چې دای مفلس سو په هغه غړي پر اکا مخراړ بیا چې خلور ډکه کړي او څومره یې بیا چې مفلس بیا د خلره اچي اسما اکفات دا اکبر د قیامت نه خلاصیر علاوه دغه مخنیوي د پاره د شهیدان ودرو فشهدوا تاسو شهیدان ودرو علیهم پر دی باندې دغه د شهیدانو درول دا واجب نه دی دا استحبابي حکم دی دا د اکا و زین ته مفوض دی چې اکا دغه خپل یتیم سبیره دی چې دا سم سړی نه دی ایس خو زما پر کوم نو شهیدان دي بار راوړي کله نه بیره دی بار لازم الکه د زی په درجه کې دا رقم دی چې داغه مالو سوتم ګرځه ما تراکی نو شهیدان به نه غواړي نو په دا شهیدانو نو حساب کیږي الله وایي اصلي حساب خو ما سره دی ولې ته وایي اصلي کار خو ما سره دی هغه زبسم دی حساب د پر دغه ظاهري ژوندۍ د پر دا کار غواړي تا که په مال کې خیانت کړی مال وایي ما ته معلومه کله نو کړي صداقت کړي او ما ته معلومه اصلي حساب خو دلته دی وکفا ګوره شاهدین وکفا کفایت بس والدی بالله تعالی پاک سره حسیبا حساب کوونکی الله دې حساب کوونکی په خاطر باندې ډیر بستی د مسلې د پاره الله اصلي حساب خو ما سره دی خو ته د روزمره ژوندۍ د اسانۍ د لپاره کم کار وکړي شهیدان پر ودرو د سختنی واخله چې ګرځي برای مال ور ورکړه نو دا دلته په دې ځای کې وس تلرم نمبر حکم تاکیدا د حکم بیان شو چې مخکې ویل چې د ایتمان اموال ور ورکړي او اخر یتامال ته نو ذکر شوی دلته بیا دغه دیراله چې فیضا دفعتم الیهم چې ورته پکوي دا دفع فرض هم تر وشاوه خو خلاصه د خبرې ده چې ته موږ دا خبره زده کړه چې نه د شذ حق خوړلای شي اموال محترم دي یو دای په خپل رضا تر د بخشي نه دی چې حق خوړلای شي اموال محترم دي د خپل حق دي استغفر حق د خوراک لاریم دروښه چې په هغه صورت کې ته خوړلای شي او د ورکول لاریم دروښه چې په دغه رقم کې به تو ورکولای شي الله تعالی دې مشته د ټول احکام د تعمیل هغه توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله